ملګرو سلام. نن بیا هم پر ری خبرې کوو. راځو توري لیکو. روغ لیکو. روغ کې کوم توري راځي؟ ری راځي، واو راځي او غین راځي. درې واړه چې سره نږدې سي څه ترې جوړیږي؟ روغ. خو که روغتیا لیکو بیا څه راځي؟ بیا هم ری، واو، غین، تی، یې، الف. ری واو لیکل کیږي، غین تی یې الف ګډ لیکل کیږي. څه شی ترې جوړیږي؟ روغتیا. ګورئ روغو چې تی یې الف مو ورسره یو ځای کړه څه ترې جوړ شو؟ روغتیا. که روغتون لیکو بیا به یې څنګه لیکو؟ بیا هم ری ده، واو دی، غین دی، ورپسې تی ده، واو دی، نون دی. ری واو لیکل کیږي، غین تی واو ګډ لیکل کیږي او نون یې څنګ ته راځي. څه ترې جوړیږي؟ روغتون. او که رغول لیکو بیا څه شی دی؟ ری ده، غین ده، واو ده او لام ده. ری لیکل کیږي، غین واو ګډ ورسره څنګ کې راځي او لام یې هم څنګ ته لیکل کیږي. څه ترې جوړ شو؟ رغول ترې جوړ شو. ګورئ روغ و، روغتون شو، وبخئ روغتیا شوه، روغتون شو او رغول شو. اوس راځو درس ته. درس هم پر روغتون دی. روغتون. زرغونه، زرغونه، ډاکټره، ده. زرغونه ډاکټره ده. هغه په روغتون کې دنده لري. هغه د ماشومانو ډاکټره ده. د ماشومانو ډاکټره مطلب په ماشومانو ډیره پوهیږي یا یې ماشومانو کې تخصص کړی. روغتون. زرغونه ډاکټره ده. هغه په روغتون کې دنده لري. دنده معنا وظیفه. هغه د ماشومانو ډاکټره ده. روغتون. روغتون کې ری واو، غین تی واو نون. زرغونه. زرغونه کې زیرې، غین واو نون هی. ډاکټره ډال الف کاف ټی ری هی ډاکټره. او که ډاکټر لیکو بیا دا هی نه راځي. هغه په پی هی. روغتون کې دنده. دنده کې دال نون دال هی دنده. لري لام ری یې. هغه د ماشومانو ډاکټره ده. روغتون. زرغونه ډاکټره ده. هغه په روغتون کې دنده لري. هغه د ماشومانو ډاکټره ده. ملګرو که لیک لوست د کول غواړئ دا به هرو مرو در سره لیکئ. له لیکلو پرته یوازې غوږ نیول او کتلو نه ډېر څه نه جوړیږي. اوس توري تمرینوو. ری نون ګاپ. ری نون ګاپ. ری څنګ کې نون او ګاپ ګډ لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ رنګ. ری نون ګاپ هی. بیا هم ری څنګ کې نون ګاپ هی ګډ لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ رنګه. ری نون ګاپ یې نون. ری څنګ کې نون ګاپ یې نون ګډ لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ رنګین. ری نون ګاپ واو لام.
ری څنګ کې نون ګاپ واو ګډ ورسره لام لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ رنګول. هیله ده لیکلي به مو وي او که مو نه وي لیکلي بیا هم ویډیو شاته بوځئ او ویې لیکئ. کله مو چې ولیکل او ډاډه نه یاست چې څنګه مو لیکلي نو ری نون ګاپ څه شی سو؟ رنګ. دا شی راځي. رنګه ری نون ګاپ هی رنګه. رنگین ری نون گاپ یه نون رنگین. رنگول ری نون گاپ واو لام رنگول. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ او پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم خپله زنګوله یا سبسکرایب او له نورو ملګرو سره شریک کړئ.